الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما محترمو مؤمنانو ورونو، په تیر لسم درس کې موږ تاسې د اهلیت په ضرورت باندې خبر وکړه او په نن 11 درس کې دا باندې بحث کوو چې اهلیت څه ته وایي، تعریف د اهلیت څه ده، یو څوک په اجتماعي امورو کې د یو کار اهل په کومو صفاتو سره بلل کیږي. نو علماء کرام فرمایي چې د اهلیت له عمده شرایطو له عمده صفاتو څخه 3 صفتونه دي. اول دا ده چې یو انسان چې د مسلمانانو د اجتماعي امورو په باره کې کومه وظیفه اخلي او ذمواري اخلي، وزیر مقرریږي، رئیس مقرریږي، والی مقرریږي یا بله کومه عهده اخلي، نو د هغه دپاره له دې 3 صفاتو څخه دا صفتونه لرل ضروري دي. اول دا چې هغه انسان به تقوا لري. که یو څوک تقوا نه لري او دیانت یې قوي نه وي، د الله په امورو کې د الله په احکامو کې متداهن وي، مداهنت لري، له هغه کس څخه هیڅ توقع د خیر نه کیږي. دوم صفت چې د اهلیت دپاره پکار ده، هغه علم و پوهه ده په همهغه محوله کار کې. دا هم داسې صفت ده چې که هر څومره هغه انسان متقی، تقواداره، پرهیزګاره وي، خو چې علم و پوهه و تجربه په هغه کار کې نه لري، نو هغه کارونه به ځینې خرابیږي. لکه حضرت ابي ذر غفاري رضی الله تعالی عنه چې یو روایت را نقل کوي، فرمایي چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم په وروستنیو عادي حالاتو کې د دې غوښتنه وکړه چې ما ته یو ملازمت راکړي. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما په اوږه باندې لاس کېښود او راته ویلې چې انک ضعیف، ابي ذره ته ډېر کمزوری انسان یې، او وانها لامانه، او دا ذمواري اخیستل د مسلمانانو د تولید امورو کول دا په دنیا کې یو عظیم امانت ده، او د امانت حفاظه کول، امانت ساتل دا د امانتګري ذمواري ده، فریضه یې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي راته وفرمایل چې وانها یوم القیامه خزي و ندامه، او یقینا چې همدغه امانت په دې قیامت په ورځ باندې بیا که څوک صحیح له عهدې نه وي وتلی، رسوایي او شرمنګي ده، او په انجام کې ندامت او پښیماني ده. دا خبره حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه په خپله را نقل کوي. او ابي ذر هغه څوک و چې دی د اسلامي امت د مؤمنانو په لیستو تعداد کې 5م کس ته چې په اسلام باندې مشرف کیږي. او د تقوا او د زهد هغه حال ده چې ټول علما او ټول کتابونه د هغه په زهد و تقوا باندې ډک دي. خو چون د مسلمانانو د تولید امورو اهلیت و صلاحیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده کې د دې په وجه باندې چې د ده په هغه عمل او په هغه کار کې تجربه او پوهه دومره نه وه لکه څومره چې پکار وه، نو سره له هغه ټولې تقوا، سره له هغه ټول زهد او پرهیزګاري، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته ډېر ضعیفه یې. او 3م شرط او 3م صفت له صفاتو د اهلیت څخه هغه اخلاص ده. یعنی هغه څوک چې هغه په یوه دنده، په یو ملازمت د مسلمانانو باندې مقرریږي، دی به په هغه عمل خپل کې اخلاص لري، او له هغه نظام سره، له هغه قوم سره په خپل عمل کې به دی وفاداري، چې دی به د وفا په تقاضا باندې هغه عمل سرته رسوي، نه تنها د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره او د
نام و شهرت د اخیستلو دپاره، بلکې له ده سره به له تقوا سره سره، له پوهې او تجربې سره سره اخلاص او وفاداري موجوده وي. که اخلاص او وفاداري نه وي پکې، که یو څوک ډېر متقي خو په هغه کار باندې عقیده نه لري، د هغه کار سره د ده ذهن نه ده جوړ، نو له هغه له لاسه څه نه کېږي بیا. او که یو څوک ډېر پوه هم وي خو چې دی ناغېړه او تنبل یې په هغه کار کې، اخلاص او وفاداري په هغه کار کې نه لري، نو بیا هغه پوهه د ده هېڅ فایده نه ورکوي، بلکې داسې پوهان چې هغه په خپل عمل او په خپل کار او په خپل ساحه د ماموریت کې بې اخلاصه وي، او هغه بیا په هغه پوهې په ضرر د مسلمانانو، په ضرر د اجتماع باندې استعمالیږي. بناءً دا صفتونه په یو مامور و ملازم کې حتمی دي او لازمي دي. متولیان د مسلمانانو او ولات امور د مسلمانانو، که هغه امیر ده، که هغه وزیر ده، که هغه رئیس ده، که والی ده، که ولسوال ده، هغه باید د کسانو په معرفي کولو کې او د کسانو په مقررولو کې هغه د دې صفاتو رعایت وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مرفوع حدیث کې فرمایي چې من استعمل رجلا من عصابة، څوک چې مقرر کړي یو کس له جملې د یوې ډلې چې وفي تلک العصابة من هو ارضى لله منه، په هغه ډله کې د خدای په نزد باندې د هغه کار د وړتیا او صلاحیت لپاره ښه لایق بل څوک هم وو، خو ده دا مقرر کو یا د مودت او د اشنایي و انډیوالي په وجه، یا د قرابت په وجه، یا له کومې بلې وجې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقط خان الله، دې کس خیانت وکړ له الله سره، وخان الرسول، او د خیانت وکړ له رسول د الله سره، او وخان المؤمنین، او خیانت یې وکړو له مؤمنانو سره، له ټولنې د مسلمانانو سره خیانت وکړو. دا هغه متولی، هغه مقلد انسان چې هغه څوک تقلید د دغه قاضي یا د دغه مامور یا د ملازم کوي، دې کس خیانت وکړو. د همدغه مرفوع حدیث چې حاکم په خپل مستدرک کې را نقل کړی، د دې حدیث د مضمون مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې من استعمل رجلا، څوک چې مقرر کړي یو کس لمودة، د اشنایي او انډیوالي او د جوړښت په حساب باندې چې د ده له هغه سره رفاقت ده، نو هغه که اهل و وړ و لایق نه ده هم، خو انډیوال یې پاته سوی د وزیر د صحت یې مقرروي، هسې مثال په طور باندې، او لقرابة، یا د قرابت په وجه باندې هغه خپل زوی سفیر مقرروي، ځکه خدای وزیر ده، نو د سفارت منزلت و مقام ورکوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که تر دغه کس اهل خلق وو، خو د دې مودت او د قرابت په وجه باندې هغه ټیټ کس مقرر کو په هغه وظیفه د مسلمانانو باندې، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم وایي چې فقط خان الله ورسوله والمؤمنین، دې کس خیانت وکړ له الله سره او له رسول د الله سره او له ټولې ټولنې او مجمع د مسلمانانو او مؤمنانو سره خیانت وکړو. او د دې خائن حال به بیا، سزا به بیا په ورځ د حشر باندې، په ورځ د حساب باندې ټولو د حشرګاه مخلوق ته معلومیږي، او د ده جنډې به لیدل کیږي چې د ده په اسم باندې لګېدلي، هغه جنډې به هم د ده معلومیږي، د خیانت نوع او شکل ترتیب به یې معلومیږي. الله جل جلاله دې موږ له دې خیانته وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان وی خو زبلال خوب ولې جهان وی خو زبلال خوب ولې جهان وی خو